شه. اوس پیغمبر علیہ السلام ته بزان نږدې کې نو ځان به په څه باندې نږدې کې پیغمبر علیہ السلام ته ډېر ډېر درود وایا چې څوک په پیغمبر علیہ السلام باندې ډېر ډېر درود وایي پیغمبر علیہ السلام فرمایي قیامت کې به دې ماته ډېر نږدې وي. نو ډېر ډېر درودونه په پیغمبر علیہ السلام باندې وایا صلی الله علیه وسلم. دا یو مختصر درود دی چې ته یو ځل وې صلی الله علیه وسلم نو الله پتا لس رحمتونه را لیږي شمیرې کوه لس رحمتونه لس نیکې درله ولیکلې لس ګناهونه درله معاف کړل لس درجې درله اوچتې کړې او لس ځله پتا الله سلام وایي. دا څو فایدې شوې 50 شوې لس رحمتونه در باندې لیږي دا یو لس نیکې درله ولیکلې دا دوا لس درجې درله اوچتې کړلې او لس یې دله ګناهونه معاف کړ 40 فایدې شوې او لس ځله پتا الله سلام وایي 50 فایدې شوې. نو کته 20 منټه وخت ولګي د غړې په حساب 20 منټه وخت ولګي او ته صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم نو 1000 کرت ته صلی الله علیه وسلم ویلی شي 20 منټه وخت کې با 1000 زلته وې صلی الله علیه وسلم. نو زر زله چې تا ویل نو تا ته به څو فایدې حاصلې شي په یو ځل صلی الله علیه وسلم باندې 500 فایدې تا ته حاصلېږي. نو چې زر کرته وې نو بیا 1000 له چې په 50 کې زر ورکې نو 50000 فایدې تا ته ورسېدلې 50000 فایدې 20 منټه کې. خو که خبره د نقد شنو هر سړی تیار دی نو او که د قرض شنو بیا ټیم نشته. اوس که ته صلی الله علیه وسلم وې او تعالی په 50 روپے څوک درکوي 50 روپے 50 فایدې پرې د 50 روپے درکوي نو 20 منټه دې کې زر زلته ویلی شي صلی الله علیه وسلم نو 50000 شوي. نور به په نورو خلکو پابندي لګي چې دا به هم زه ویما ته به نه وې زه به ویما 20 منټه به زه صلی الله علیه وسلم ویم 50000 روپے به مال راکې او نورو باندې به پابندي ولګي او 50000 نقد دي او دا ثوابونه دا فیضې قرض دي. نو خبره د ایمان او د یقین ده چې چا ایمان او یقین مضبوطي ناغه به صلی الله علیه وسلم د پاره ټیم وباسي. دې میاش کې په دې ربیع الاول کې ډېر ډېر وایا بشمیره ثوابونه الله درکې درلا. نو پیغمبر علیہ السلام ته په درود ځان نږدې کا او بل ځان نږدې کا پیغمبر علیہ السلام ته په سنت طریقو باندې چې د پیغمبر علیہ السلام کوم نورانی طریقې دي سنت طریقې دا خپل کا نو په سنت طریقو باندې با ته پیغمبر علیہ السلام ته نږدې شي. ناسه تش په خله زار شمه قربان شمه نور سره سره شتنه چې تعالی درکم خو بس تش زار شمه قربان شمه. په پیغمبر علیہ السلام خو ما تعالی سره نقد روپے نه غواړي خو د خپل طریقو اتباع غواړي چې د پیغمبر علیہ السلام کومه طریقې دي سنت په دغه طریقو عمل شروع کنه ته پیغمبر علیہ السلام نظارم شو قربانم شو او استاد ازاریدل او قربانیدل قبول او منظور هم شو. سنت طریقې خپل کا نو چې تر پیغمبر علیہ السلام سنت طریقې خپل کی نو ګوره ته د الله محبوب شولې ته د الله خوښ شولې. هر سړی وي زه د الله محبوب شمه الله سره د زما محبت پیدا شي زما الله خوښ دی او د الله د زه خوښ شم. هر څوک وي خدا محبت معیار الله خولې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام
ان کنتم تحبون الله کچر الله سره محبت کول غواړی تاسو فاتبعونی تاسو زما تابعداري وکا پیغمبر علیہ السلام ته الله فرمای دی خلکو ته وایا کله الله محبت غواړي زما تابعداري وکي يحببكم الله الله بس تاسو سره محبت وکي ويغفر لكم ذنوبكم گناهونه بندر له معاف کی جرمونه به ټول معاف شي چې د حکومت په گرفت کې راشي او د پسې وارنټ جاری شي فلانه جرم دې کړی دی او فلانه جرم دې کړی دی پټېږي را پټېږي با چې میونی سے خو سزا را کوي وکیل بم نیسه سفارش لبسو ګوره هم پیسې بم ورکه او چې د حکومت د جرم نه مخلاص کی نو دا ټول مخلوق د الله په گرفت کې دی د الله په جرمونو کې دی خدا جرمونو دا گرفت په څه ختميږي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اتباع باندې نو فتبعونی زما تابعداریو کې یحببکم الله الله ود سره محبت کی ويغفر لكم ذنوبکم تمام گناهونه برته الله پاک معاف کی د پیغمبر علیہ السلام په اتباع باندې بنده پیغمبر علیہ السلام ته نږدې شو چې پیغمبر علیہ السلام ته نږدې شو غرور او دوست او امتی او ارسه شوی او چې د پیغمبر علیہ السلام سره ورولې کراله د اخیری زمانه خلکو ته پیغمبر علیہ السلام رونه ویلي دي پیغمبر علیہ السلام یو ارزو تمنا ښکار کاش د خپل رونه وینم صحابه کرام ته ولی من درونه نه یو نو تاسو خو می اصحاب یې چې مالی دلی نه دی او زم لیدل نیم او زما د لیدلو تمنا او ارزو کوي زما د ټوله دنیا له زمانه لاره شي خو چې محمد رسول الله وینم هغه خلک میرونه لري نو دا اخر زمانه خلک دې ته پیغمبر علیہ السلام رونه وایي نو په اتباع سره ورولي قائميږي او په مخالفت ورولي ختميږي نو الله دې موږ د پیغمبر علیہ السلام تابعدار جوړ کی د پیغمبر علیہ السلام په طریقو دې الله موږ عاشقان کی نو موږ به د پیغمبر علیہ السلام رونه شو موږ هم غواړو چې پیغمبر علیہ السلام اووینو او پیغمبر علیہ السلام هم غواړي چې د آخر خلکو زم اووینم دا غټه اندوانی او کسولې واسه ورکوټه امیولي چې بارا یا خدای چې سکه کم از کم ما خو تاسو کا وګنه دا نه غټه اندوانی نه خو دیونه سره خپل کې چې دا بارا جوړ کړي نه دا امونه په دې ځمکه خواره وارو کنه ولو پکې ځان راغشتل چې څه په کله کم از کم ما خو تاسو کا که چې ټول عقل بس د سره دی بل کسو ته لکه سبا خبره کوا نو یې ته په خپل سوچو کې چې اندوانه پزما کې خوان کوي لک سات چې تیر شنو یو امر پریوتو په دې سره خللو په دې سره راغی یا الله شکر دې زما غول د خلق خبره دې نه منلې کله ځون اندوانه می سره راغلی اوس خو بڑے پازا شو دا ورکوټه امر پریوتو تعالی ته په ضرورت نشته دی الله چې څه کړی دی په خپل حکمت ارسه برابر پیدا کړی دی نو نیت کې اخلاص وکا الله چې ته سوئی هغه کې د فایده ده رسول الله چې ته سوئی هغه کې د فایده ده د خو خلکو سره تعلق ساته د بدو نزان بچ کوا د کافر خبره ممنه د مؤمن خبره منه د دشمن ممنه د دوست منه شیطان زمان دوست ہے کہ دشمن دا زمان دشمن دے اور شیطان پسو قسم دے من الجنت والناس دے پا دو قسم دے یو انسی او بل جنی دا انسانان و شیطان دا گورے دے جنات و دا شیطان نزیاد خطرناک دے عالم تا پسپک نظر مگورا طالب ته پسپک نظر مګورا ځکه دا وارث الانبیاء دی او پیغمبر علیہ السلام حکم کړی چې د دوی اکرام کوا قدر عزت کوا د طالبانو د عالمانو قدر عزت کا ځکه چې وارث الانبیاء دی
د قرآن برکتی دی، د قرآن د برکت طالبان برکتی دی. ګوره واخه په دې واخه څوک څه کوي، هېڅ شی نه دی، څارو ته مخې ته واچي، څاروي یې وخوري، سوټې پکې وکړي، میتیاز یې پکې وکړي، ډېران ته ورسېده. خو که دغه واخه جومات ته راغی او تا په څو ورځې لمونځ وکړه، بیا د دې واخه به قدر کوې که نه؟ څوک یې بال غورځولی شي؟ نه، بلکې د شریعت حکم دا دی چې جومات ته جارو کړو نو د جومات خزل او پډیران نه غورځوئ. دا خزله د جومات کې لږ وخت تېر کړی دی، نو د جومات خزله پډیران مه غورځوه، دا د عامو خزلو په شانتې نه ده. نو دا طالب د قرآن طالب دی، نو دته د عامو خلکو په نظر مه ګوره، دا طالب د الله د قرآن طالب دی. د قدر وکړه. اکرمو حملة القرآن. پیغمبر علیہ السلام فرمائی د حامل قرآن اکرام وکړه. فإن من أكرمهم فقد أكرمني. د دې طالب او د عالم که چا اکرام وکړه، قدر وکړه، نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي زما قدر وکړه، زما اکرام وکړه. ومن أكرمني فقد أكرم الله. چا چې زما اکرام وکړه، قدر وکړه، د الله اکرام وکړه، قدر عزت د الله وکړه. مخکې پیغمبر علیہ السلام فرمایي الا فلا تنقصوا حقوقهم. خبردار د طالبانو عالمانو په حقونو کې درنه کمی را نشي، سپک نظر ورته ونه کړئ. که طالبانو ته او عالمانو ته سپک نظرې دې وکړه، نو خدای به د آخر کې د ایمان نه خلاص کړي، کافر به د دنیا ځي. نو الله دې زمونږ ایمان ته نقصان نه رسوي. خو انسی شیطان او جنی شیطان په یو ځای باندې شروع کړه چې مولا بدنام کا، طالب بدنام کا. امریکا دا ټولو نه لوی شیطان دی، دا نور ورپسې د ملګري دي، دا د الله هم دشمنان دي، د مسلمان هم دشمنان دي، دې سره دوستي دې نه کېږي. فاتخذوه عدوا. الله وی دا شیطان په دشمنه اونیسا. اوس دې به تعالی مخې راځي، نو دې تا ته داسې نشي ویل چې پیغمبر مه منه، خدای مه منه، قرآن مه منه. دې به تا ته ملا بدناموي، طالب به درته بدنام کی. چې ملا طالب بدنام شو، بیا که تا نه دین وباسي، نو بیا هر سره سره کولی شي، لږ سات کې په اسانه کافر کولی شي. پښتون قوم د دې په زړه کې الله ایمان اچولې دی، دې کې د دین جذبه اچولې ده، دې د ملا قدردان دی، د طالب قدردان دی. او دین به غیرت ایمانی جذبه څنګه وباسي؟ نو اصل غټ شیطان هغه چل خولې دی. افغانیوں کے غیرت دینی کا یہ علاج، ملا کو ان کی کوہ دمن سے نکال دو. دا پختنو دا دینی غیرت علاج دارے کہ دا ملا تنو باسا، دا وطا بدنام کا. یہ فاقہ کش جماعت سے لڑتے نہیں کبھی، روحی محمد ان کے بدن سے نکال دو. دا دے پختن مسلمان دے پا لگتن دبانم صبر کئی، دے پا مرگم ورزی یریگی نا. دکا دا پیغمبر علیہ السلام عشق او محبت تدوی پر لکی دی. نو انسی و جنی شیطان پا شریک لگیا دی، اتا تا ملا طالب بدنامی. دماکے اوشوی فلانی دے کے دماکے شو، سر مل گیا، سر ملو شو، دا چا ملو شو؟ مل دیس شوی دے کس سر با دراغشتی نو، سر مل گیا، اس دا سر سغوارے، خوی دا دا طالب سر دے، دا دا ملا سر دے. دا دماکی مولیانو کرے، خودکش حملے مولیانو کرے، چی دا سو کے وی غیب اخپلا کئی. لگ غند حقیقت معلومول غواړي، دی چې کم جندنی ولی دی یا کمی مړب مندلی دی، گوره نه تاسو چې ناسونه ته پکې دي، دا طالب دی، دا ملا دی.
سنت کړی وی اخبارونه رساله وګوره دا نا سنت طالب دی دا مولا دی دا څوک دی ولې دا قوم نه پوهیږي دا ټول دنیا وړاندې دي دوی نه پوهیږي چې مسلمان او بیا طالب او بیا مولا دا نا سنت وي دا انډیان اندوان راغلي دي هغه تا ځان د مولا طالب په شکل کې رامخکې که د پاکستان حکومت پکې صلاحکار امریکا پکې صلاحکاره دا کار دوی په خپله کوي او تا ته نوم د طالب ښیي مولا بدناموي او طالب بدناموي چې څه کوي دوی یې په خپله کوي خو صرف مولا طالب به ته خبر هم ني دا پنځه کاله پس دا الیکشن کول دا یو عذاب دی 15 کاله پس دا خلک په یو لوبه کې لګیا وي هر 15 کاله پس او دا ګټه او د تاوان یو لوبه ده او د بهر نه یو جال په پاسه خورېږي هدي غریبانان په ځان خبره نه دي الیکشن له تیارې کوو قوم په غم اخته دی او د بار نه په جاله چورګي ټولې رانیولي وي یو قسم ته وتی نشي او سره د بدنامۍ کوشش شروع دی چې مولا او طالب بدنام کا قرآن ختم کا سعودی عرب غوندې د مسلمانانو مرکزی ملک هغې ته د جهاد آیاتونه د قرآن نو باسه ښکاره خبره کوي ښکاره وله وایي که سمیږي نه نو دا بیت الله د روانومه دا نه ته مولا طالب وایي چې بیت الله د روانوم د بیت الله روانول د مسجد نبوي روانول دا مولا طالب وکړي څوک یې کوي شیطان یې کوي دا کوم دی نه شیطان وایي ولې پوهېږې پرې نه چې امریکا شیطان دی ټول چل ول د سره کوي فوج مسلمان دی عوام مسلمانان دي طالبان مسلمان په مسلمان وجني منځ کې پکې هندوان راغلي دي یهودیان پکې ناسنت راغلي دي مسلمان وجني اومې بدنامي الله دې دغه خلکو له سزا ورکړي کوم چې تا ته مسلمان بدنامي انتشار درله پیدا کړي سواد باندې الګوله جوړه ده څوک به پکې مري یو کافر هم پکې نه مري ټول مسلمانان مري بدنامول د مسلمان تبا کول د مسلمان خدای دې مسلمانانو کې عقل فکر راوړي دې کې د الله اتفاق اتحاد راوړي چې دشمن او پیژني چې څوک دی هر بنده د بل نه یریږي فوج د عوامو نه یریږي عوام د فوج نه یریږي یو بل سره دشمنان کړي دي نو دا د کافرو یو چال دی الله دې دا کافران په خپلو کې یو بل سره واچي دا مسلمانان دې الله پاک بچي دیره دې الله فکر ورکړي عقل فکر د دین پوهه دې ور الله پاک ورکړي دې ته د هغه ذهن الله ورکړي چې دې دشمن او پیژني دشمن څوک نه پیژني او په داسې انداز کې راځي چې دوست بخکاریا په دشمنی ځان به ته داسې کی چې زه خو ستا ډېر ښه مورید یم او ډېر د سره اخلاص ابوي یهودي ابوي هندو او تا سره بیا ځان مورید کړي چې ستا په ښه یقین پوه شوم تا به مړ کړي الله پاک دې د مسلمانانو حفاظت وکړي په هر ځای کې چې مسلمانان دي تدوی دا بے اتفاقی دی اللہ ختم کی ادا کافر دی اللہ پخپل قہر و غضب باندې والی کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین